زه چې رفع الیدین کوم زه د دې وجه کوم چې دا د محمد رسول الله نه په قوي دلیل ثابت دي او ته رفع الیدین چې نه کې والله ته د دې د وجه نه کې چې رسول الله نه کولم ثابت دي ته د دې د وجه نه کې چې امام ابو حنیفه نه دی کړی چې کله یو عمل راشي کنه نو هغه عمل کې ګوره چې د دې عمل نسبت چا سره ده مته یو کس وی دا رفع الیدین کولم د رسول الله طریقه ده او دا رفع الیدین نه کول هم د رسول الله طریقه ده وی دواړه د رسول الله طریقې دي نو ته په دې کول والا ولې عمل کې په دې نه کول والا ولې عمل نه کې ما د دې خو ګڼ جوابونه دي اول جواب خدا دې چې دا خبر استا وهم ده چې دا نه کولم د رسول الله طریقه ده دا څنګه ده خو زبتا تداوما چې یاد ساته زه چې رفع الیدین کوم زه د دې وجه کوم چې دا د محمد رسول الله نه په قوي دلیل ثابت دي او ته رفع الیدین چې نه کې والله ته د دې د وجه نه کې چې رسول الله نه کولم ثابت دي ته د دې د وجه نه کې چې امام ابو حنیفه نه دی کړی ته د کولو نه کولو د پاره مشری امام ابو حنیفه لورکه زه د کولو نه کولو د پاره مشری محمد رسول الله لورکوم دا خلق وی رفع الیدین کولو نه کول څه مسله ده دا ډیره غټه مسله ده یو عام شخصیت ده غیر معصوم شخصیت ده د وحی نه محروم شخصیت ده امام ابو حنیفه او بل خوا د کائنات د تمام اولیاء او سردار محمد رسول الله ده زه چې رفع الیدین کوم والله کزه امام شافعی ته ګورم زه چې رفع الیدین کوم والله کزه امام مالک ته ګورم والله کزه د امام احمد بن حنبل نظر مطالعه کوم زه د یو مفتی خبره ته نه زوام روایت د ابن عمر نه نقل له په صحیح بخاری کې نقل له چې وی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام کله منس کو د رکوع نه مخکې او وروسته هم رفع الیدین کړو زه د رسول الله حدیث ته ګورم او ته درې کانی طلاق ورزو وایا چې زه د رفع الیدین نکوم د دې د وجه نکوم چې رسول الله نه دی کړی نه ته د دې د وجه نه کې چې امام ابو حنیفه نه دی کړی نو ستا مشر امام ابو حنیفه دی زما مشر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دے چل نه درځي عوام باندې حق ګډ وډ کړ دې یو جدا اولیاء نه مني جدا امامان نه مني امامان منل دي ته وي کم ځکه چې امام قول په قران او سنت ګړه دی امام ابو حنیفه وی الله د و اسمانونو د پاسه د عرش نه بر خپل برابرۍ کړي دا د امام ابو حنیفه عقیده ده او دا ویری دي چې څوک دا اقرار نه کوي چې الله فوق العرش دی د امام ابو حنیفه فتوا دار چې دا کافر دی او ویلی دي چې ید د الله صفت دی او په دې ید کې به تعویل نه کوي لئن فيه ابطال الصفه ځکه که تعویلونه کې صفت باطلیږي امام ابو حنیفه الله بر د عرش د پاسه غني او ته په لیټرین کې او په غسلخانه کې پوجا او په بیٹک کې مانی نو ته حنفی شوی او زلکا الی اخره خبره باندې پوهیږي غرض مې دا کو چې د رسول الله د محبت اثر دې زړه کې وردن نه کې